ډیرو ګرانو محترمو شهراز خان، بختروان عمرخیل صاحب، شاکر خان، دستار د افغان سره راغلي ډیرو ګرانو درنو دغه ملګرو زموږ هم خبر رایاده شو چې هغه ناوې واده و ناوې راغلي وو، نو چا وله د کالو صفت کوو، چا وله د ګوتو صفت کوو، چا وله د جامو، چا ورته وایي چې دا خو ډېره ښکلې ده. نو بس هغه ښځه روانه شوې، دا ځای خو زما قابل نه دی. احساس سړی ته کېږي چې یو حکم مې منلی، په صبر باندې خوږ د مینې جام ته انتظار وي. پوهېږو رانتلی د وختونو برکت دی، روژه کې که نور هېڅ نه وي ماښام ته انتظار وي. د دنیا مینه او د مرګ نه ویره، دا دوه خبرې به هلاک کې تاسو. دا مې د ښکلي پیغمبر ویل. ستا په خیال کې ستا خبره روغه ده، نو دغسې زما په خیال زما خبره روغه ده، او دواړه به تر څو په دې خبره سرخوږی کوو، دواړه به تر څو په دې خبره سرخوږی کوو، او وخت ته به یې پرېږدو چې د چا خبره روغه ده. ډېره مننه جي. پرون مې ورته وویل چې انخطی در سره ولم، ښه پوهه ده زمونږ کله راخېږي خو یېرېږي. افغان یو کلام ما دغه کړی و، کمپوز کړی و. سور مې پیدا که نو سندره مې ترې جوړه کړله، سور مې پیدا که نو سندره مې ترې جوړه کړله. خبره نه وه خو خبره مې ترې جوړه کړله، سور مې پیدا که نو سندره مې ترې جوړه کړله. یار به حلوونو د غره په څوکه نه جوړېده، د یار به حلوونو د غره په څوکه نه جوړېدو. زما جونګړه وه نو بره مې ترې جوړه کړله، زما جونګړه وه نو بره مې ترې جوړه کړله. بنګړي مې ډېر ورکړه چې دا په جنکو خرڅوه. بنګړي یادوي؟ بنګړي مې ډېر ورکړه چې دا په جنکو خرڅوه. په ما چې مړه وه سوداګره مې ترې جوړه کړله، په ما چې مړه وه سوداګره مې خبره نه وه خو خبره مې ترې جوړه کړله، سور مې پیدا که توره مې واخیسته نو هېڅ توره مې ونه کړله، توره مې واخیسته نو هېڅ توره مې ونه کړله. صبر مې واخیستو نو زغره مې ترې جوړه کړله، صبر مې واخیستو نو زغره مې ترې جوړه کړله. خبره نه وه خو خبره مې ترې جوړه کړله، سور مې پیدا که نو سندره. د افغانو کشر دی، هلک دی، او خو دا و چې د ده په ذهن کې دا و چې ما نه پېژني خو مونږ به پېژندو به او ډېر ښه به راباندې لګېدو، ډېر خوږ به راباندې لګېدو. دا شاعري مو هم وله نه وه، خوب نه راته. په دې بړستنه کې به مې ځان ورپټ کړو، خو بیا به ما وایي چې یاره شهراز خان راځي، بختروان راځي، ساجد افغان راځي. عمرا خان بابا ذکر پکې وشو، د عمرا خان بابا نوسي وو چې هغوی 6 کسرونه، نو یو ورور خو محمد زمان خان و، د هغوی اولاد چې دی نو په دې بونیر کې دی، ورپسې چې دی نو میرافضل خان و. میرافضل خان زمونږ نیکه و،
نو کله چې 1895 دغه واقعیات وشو نو محمد شاه خان او عمرا خان بابا دواړه افغانستان ته د دوه سرونه رالل په 1897 کې بیا چې دی نو لکه دین او بیا په دې جندول باندې دوباره وی دغه وکړو نو بیا په دې هغه کې زمونږ د نیکویم پکې راپاسو نو وی پکې د ډیری ته رالل د ډیری د خلکو سره دا و چې وختي ذکر وشو د معصومۍ به د دې ذکر وشو هغه 1895 د خلکو سره رابطې وي نو چې دا هغه ځګینه ماوی راله نو دلته ول چې دی نو څه کور مور ورکړی بیا ور دلته کې د ازمکه مو